بسم الله الرحمن الرحیم. ګران دوستانو، په مخکینی درس کې موږ صرف د افتر افیکټ په باره کې معلومات ودرلودل، پیژندنه ورته وکړه د افتر افیکټ چې افتر افیکټ څه دپاره کارول کیږي او بعضې مینوګانې او دا شیان موږ معرفي کړل. انشاءالله د درس په منځ کې دغه ټول شیان به موږ په باندې عملي کار کوو. نو تر دې ځایه پورې موږ ویلي وو، موږ په دې پوه شو چې دا مینو بار دی او دا ټول بار دی، دا پروجیکټ پینل دی، دا افیکټ پینل دی او دا کرکټر چې دی دا ټکس پکې ایډیټ کیږي. دا شیانو باندې خو موږ پوه شو. نو نن راځو دلته کریټ ا نیو کمپوزیشن. کمپوزیشن څه شي ته وایي؟ کله چې موږ په دې باندې کلیک کوو، دلته چې کوم پروجیکټ موږ کوو یا کومه پروژه چې موږ کوو د هغه ټول خصوصیات دلته موږ جوړولی شو. په لومړي کې موږ د کمپوزیشن ته نوم ورکوو. مثلا موږ غواړو چې یو بیکګراوند جوړ کړو، بی جی یعنی بیکګراوند. بیکګراوند نه پس دلته راځو پریسیټ کې موږ پریسیټ اخلو چې دغه کوم کار چې موږ کوو د چی دپاره یې کوو. مثلا ایچ ډي کې کوو، کوم تلویزیون دپاره که موږ نن سبا په تلویزیونو کې وګورو نو د افغانستان تلویزیونو دپاره ډي وي پال اخیستل کېږي. موږ ډي وي پال اخلو ورته او دلته هر رقم پریسیټ شته، که د موبایل دپاره اخلي که د هغه ځان ته سایزونه لري. نو موږ په ایچ ډي باندې کار کوو، دغه ایچ ډي باندې په دې دا ایچ ډي موږ راواغسته. که دا ایچ ډي نشي نو دغه ډي وي ایچ ډي وي ایچ ډي ټي وي دا موږ واغسته. دا پریسیټ چې موږ واغسته دلته د دغه کومه ویډیو چې موږ جوړو د جګوالی او پلنوالی موږ ته ښیي. وایډ پلنوالی دی چې 1280 پکسله چې دلته ایچ ډي وایي، به د ده پلنوالی داسې او 220 پکسله د ده جګوالی. نو موږ د خپلې خوښې پریسیټ دلته اخیستلی شو چې موږ خپل ویډیو په کم جګوالي او پلنوالي کې موږ دا ویډیو ځان ته جوړه کړو. دا کم پریسیټ چې موږ جوړو په کم کې جوړه کړو. ما ایچ ډي واخیسته چې 1280 او 220 کې ده. او که فول ایچ ډي اخلي سړی نو موږ به ورته کوم پریسیټ اخلو؟ هغه ته به اخلو موږ دا پریسیټ، دا چې دی فول ایچ ډي دی. دا فول ایچ ډي یعنی 1440 او 1080 پکسله، دنه هم اوچت ایچ ډي شته ده. خو موږ دا ایچ ډي پریسیټ راواغستو. سکویر پکسل څه کار کوي؟ دا هر پکسل موږ ته چارکونجه ښیي، چارکونجه پکسل راځي. نو د دپاره موږ سکویر پکسل اخلو. دا نور هم پریسیټونه شته خو موږ هغه نه تېرېږو. دا سکویر پکسل موږ دپاره ښه ده. فریم ریټ، فریم ریټ دته وایي چې په یو ثانیه کې څومره عکسونه د کامرې د مخې نه تېرېږي، یا څومره په یو ثانیه کې که دغه موږ 25 واخلو نو په یو ثانیه کې موږ ته 25 فریمه تېرېږي د کامرې د مخې نه. دلته هر رقم پریسیټ شته ده. موږ دا 25 فریمه پر سیکنډ فول ریزولیشن او د کمپوزیشن سایز د کومه پروژه چې موږ کار کوو 10 ثانیې به د ده اوږدوالی وي. نو شاته بیکګراوند به سی تور به وي. اوکې، دا موږ ته څه جوړ شو؟ یو کمپوزیشن جوړ شو. دا کمپوزیشن موږ ته جوړ شو چې کوم خصوصیات موږ ورته ورکړي وو چې داسې 1280 پکسله ده او داسې 220 پکسله ده. دا موږ ته یو صفحه جوړه شو. سره دلته راځو رایټ کلیک کوو، نیو، نوي شیان دي موږ ته چې ویور دی، ټکس دی، سالیډ دی، لایټ دی، کیمرا ده، نول ابجیکټ ده، شیپ لیر ده، اجسټمنټ لیر دی او فوټوشاپ لیر دی چې دغه ټول موږ اوس لولو او له ده طریقه یې هم موږ راوړلی شو. لیر، نیو، همدغه شیان چې هلته موږ کار وکړو دلته هم کار کوو. نو دلته موږ رایټ کلیک کوو، یو نیو لیر راخلو، سالیډ راخلو. وبخئ، دا سالیډ هم په همغه اندازه موږ ته جوړېږي. که په هغه اندازه نه وي نو پیټ ټو کانسپټ چې وایي کوم کمپوزیشن چې موږ اخیستی هغه ته ځان دا برابروي. دلته د سالیډ نوم ورکولی شو چې موږ بیکګراوند جوړو نو بي جي به ورکړم چې بیکګراوند، او رنګ یې چې هر رنګ یې دلته نه رنګ جوړولی شي. د مثلا آبي رنګ کې اخلم.
دا بیکګراوند مې واخیسته موږ ته یو سمپل بیکګراوند جوړ شو. نو دا بیکګراوند خو ډیر سمپل ده. زه غواړم چې دا بیکګراوند داسې لږ حرکت ولري. نو د حرکت دپاره موږ څه شي ته ځو؟ افیکټونو ته ځو. افیکټ داسې نه هم پیدا کولی شي که ادرس درته معلوم وي. مثلا ماته ریمپ پکار دی. ریمپ یو افیکټ دی چې ډیر زیات کاریږي په موشن ګرافیک کې. دلته جنریټ او رمپ که دلته موږ پیدا کولی نه شو، نو دلته د افیکټ او پریسیټ په پینل کې راځو، دلته سرچ اپشن لري. دلته ورته لیکم چې ریمپ. دا د ریمپ موږ ته پیدا شو. موږ په ډبل کلیک باندې هم دلته اپلای کولی شو، او که د ځای نه واخلو او ډرګ او ډراپ په ده باندې، او یا دلته هم په ده باندې موږ ډرګ اینډ ډراپ کولی شو. دا څه شی دی چې په ډیفولټ سره یعنې په کمپنۍ نه دا په دوه رنګونو کې راځي، چې بیا موږ د خپل خوښې رنګ په دې کې جوړولی شو. نو اول دا افیکټ ته چې زه راشم، سټارټ آف ریمپ. سټارټ څه شی دی چې دا پورته که ګورئ د ځای نه هم موږ کولی شو، او د ځای نه که هم موږ دا سمبول واخلو کته پورته کو، موږ د خپل خوښې بیکګراوند ځان ته جوړولی شو. او اینډ آف رمپ څه شی کوي چې اینډ آف رمپ په دې شکل دا لاندې هم یو آیکن شته چې موږ دا دویم رنګ چې کوم دی دا کته پورته کولی شو ورباندې. او لینیر دلته دوه اپشن لري، یو لینیر دی، یو ریډیل. ریډیل څه شی کوي چې دا رنګ موږ ته د دایرې په شکل، دایروي شکل باندې موږ ته جوړوي. او لینیر چې دی هغه بره یو رنګ یو کته بل رنګي. موږ د بیکګراوند لپاره اخلو ریډیل اخلو. دغه اینډ آف رمپ چې خوځو، نو څه شی کېږي موږ ته موږ د خوښې اندازه برابرولو شو. دا یو رنګ څه رقم وي او بل رنګ څومره وي. راځم دا اول رنګ زه ورته وایم چې په آبي کې لږ ذره روښانه آبي اوسي په دې شکل، او دویم رنګ باندې هغه کوم په مغه آبي کې لږ ذره تاریکه اوسي په دې شکل. نو اوس دا موږ ته داسې یو بیکګراوند جوړ شو لکه منځ کې چې دی ګروپ رڼا اوسي او شاوخوا ته لږ ذره تاریکه. زه دلته ځمه دا لږ ذره په دې شکل روښانه، او دویم رنګ ته راځم دا لږ ذره نور هم تاریکه کوم چې فرق یې واضح معلوم شي. په دې شکل هم یو بیکګراوند موږ ته جوړ شو. نو ګران دوستانو د اوس دپاره همدومره بس دی. موږ رم افیکټ کار وکړو او د سالډ سره موږ بلد شو چې څنګه یو نوی کمپوزیشن جوړ کړو، څنګه یو نوی سالډ ځان ته جوړ کړو، یو پاڼه جوړه کړو، او په هغه باندې موږ رم افیکټ اپلای کړو، ورباندې واچو، او هغه نه کولی شو. په بل د راتلونکي درس کې به موږ حرکت ورکړو دا رنګونو ته، چې په عین زمان کې د موږ بیکګراوند تغییر وخوري. کله دا رنګ دلته راشي، دا رنګ دلته راشي، یا رنګ تغییر شي په عین بیکګراوند کې. کله چې موږ بیکګراوند مخکې ځي، نو دا رنګونه د نیلکه یا بلو نه زیړ ته تغییر شي. نو موږ په راتلونکي درس کې انشاءالله د رم ته حرکت ورکوو. د اوس دپاره په لوی خدای سپارم. او زما چینل چې د امید سحاق په نامه په یوټیوب کې ده، نو که دا درس هم خوښ شوی لایک کوئ، کومنټ کوئ او سبسکرایب یې کوئ د لا نورو درسونو لپاره. د الله په امان، په مخه مو ګلونه.